السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. عزتمندو، اقبال د فرنګیانو د سیاست په باره کې یو خبره کړې. جمهوریت، دیموکراسي، سیکولرزم، هیومنزم، لیبرالیزم، کمیونزم دا غربي سیاستونه چې دي، د دې په باره کې اقبال یو شعر ویلی دی. فرمایي تیرے حریف ہے یا رب سیاست افرنگ. اقبال وائی اے رب استا مد مقابل دی دا د فرنگیانو د غربیانو سیاستونه، دا د اسلام په خلاف جوړ شوي، دا د قرآن کریم په خلاف جوړ شوي دي، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د نظام و د حکومت خلاف دا سیاستونه جوړ شوي دي. تیرے حریف ہے یا رب سیاست افرنگ مگر اس کے پجاری ہے فقط امیر و رئیس. وای دومره فرق دی چې دغه فرنګي سیاستونو غلامان او بندگان، دغه فرنګي سیاستونو بندگی څوک کوي؟ امیر او رئیس، یعنی مشران خلک، باچایان، ملکان، لکه د سعودي دا باچایان چې دي، د قطر باچا، د نورو ملکونو دا باچایان چې امریکا ته او ناټو ته او ټرمپ ته سجدې لګوي. وای دا خلک چې دي اس کے پجاری ہے فقط امیر و رئیس. بنایا ایک ہی ابلیس آگ سے تو نے. بیا اقبال وای چې ای ربا تا د اور نه یو شیطان جوړ ک، یو ابلیس دی جوړ ک، عزازیل شیطان ابلیس یو شیطان دی جوړ ک. بنایا اس نے خاک سے 200,000 ابلیس. اقبال وای دی فرنګیانو، دی غربیانو، دی یهودو نصاراو، دی امریکایانو اروپایانو وای د خاورو نه 200,000 ابلیسانو شیطانان جوړ کړي. څوک چې د دوی وطن ته لاړ شي دوی خواري کوي چې هغه نه ابلیس جوړ کړي. د نړۍ حکومتونه، د نړۍ باچایان، وزیران او دارنګې وکیلان، دا ټول دوی لګېدلي دي دغه خلکو نه ابلیسان جوړ کړي، شیطانان یې جوړ کړي دي. بنایا خاک سے اس نے 200,000 ابلیس. وایي د خاور نه دوی 200,000 ابلیسان جوړ کړي. دا داسې شری خلک دي، دا داسې سیاستمداره خلک دي چې د سیاست د لارې خلک ګمراه کوي. او دا عرب چې اوس موږ تاسو وګورو، د عرب دا ټول ابلیسان جوړ شوي دي، ټول شیطانان جوړ شوي دي، د اسلام په خلاف، د دین په خلاف او د حیا او د ناموس او د غیرت خلاف باندې دوی کارونه کوي. تاسو له پته شته دا سعودي باچا، دا د قطر باچا، دا د نورو ملکونو عربو باچایان، دا ټول ابلیسان جوړ شوي دي. د دې وجه نه اقبال په یو شعر کې د دې په باره کې ویلیو، وی شیطان یو واره پارلمان جوړ کړو، د خپل د پارلمان رئیسو او د دې د نور شیطانان وکیلانو او سناتوران ورته ناست. د په بیان کې په مشوره کې ورته ویلې د ټولو ملک وطنونو خلکو د گمراه کولو نصیحت ورته کوو چې پلان کې خلک څنګه گمراه کې، پلان کې خلک څنګه گمراه کې. د عربو په باره کې شیطان د خپل مشیرانو ته ویلیو، وی وہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں کبھی. وی هغه د ولګي او تندې باندې صبر کوونکي خلک عرب ورته یادوي چې مرګ نه به نه ډارېدل. وی روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. وی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روح د هغوی د بدن نه وباسه. دا ټول د ابو جهل اولاد دی. د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روح پکې نه وي او د هغې په شانته ایمان او غیرت پکې نه وي. دا عرب دا د ابو جهل اولاد دی، دا د ابو جهل نوسی دی او کړوسی دی.